قرآن کریم اصل غرض دنیا تا چې دراتلو سده اغه تراشي دا جنډای وغیرہ لګول خو په خپل ځای کې ستاسو د نفس خواهشات بي او د نفس شوق بي، خو اصل غرض د قرآن کریم چې سده الله دیو کی چې تاسو اغه غرض تراشي. عزیزانو یو سلور کتابونه د اسمان نه نازل شوي په یو سلور کتابونو کې صحیفې دي او سلور کتابونه تورات ته، انجیل ده، زبور ده او قرآن کریم ده. یو سلور کتابونو سره چې کوم پیغمبران الله را لېږلي نو داغه پیغمبرانو مشن داو او پاغه کتابونو کې لیکلي داو چې تاسو بد قوم تعلق دنیا سره دومره پریدای چې وخت پی تیریږي، باقی تعلق د دې قوم چې دی نو هغه به د خدای سره جوړاوه. زکه چې د دې قوم اصل مرجع چې دا هغه به خدای وي. دنیا کې تاسو وګورئ سړی دنیا کې چې اوسېږي پلار سره، مور سره، ښځې سره، لور سره، زوی سره، عزیزانو سره، کلی سره، رشته سره وغیرہ وغیرہ، او چې ساتي وزي دا ټول تعلقات منقطع شي. ښځې سره رشته ختم شي، زوی سره رشته ختم شي، لور سره رشته ختم شي، عزیزانو سره رشته ختم شي، کلی وطن سره رشته ختم شي، د دې یو نوې رشته شروع شي د پروردگار عالم سره. او په هغه نوې رشته کې بیا ډومبنه تپوس چې د دنه کیږي هغه دا نه چې تا سره دولت څومره او تا سره پیسې څومره او ستا ښځې څو ستا بچی څو، دا نه. ډومبنه تپوس چې کم کیږي هغه دا کیږي چې ستا خدای څوک ته دنیا کې د چا بنده وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سړی دوه حالت یا حالت دای چې دا نیک او یا حالت دای چې دا بد. دنه چې تپوس وشي چې ستارب سوکو نو کدانی کی خدا ہوئی چه ربی اللہ زما رب اللہ، نبی دے سوکو دے ہوئی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ. ملائکی ورته ہوئی چه مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. اوس په دې ځای کې نوم کنومت العروس اوده شپه دې ځای کې په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې. اوس کدا سړی بد او من ربک ستا خدای څوک نو دی ورته وی ها ها لا ادري، هاي هاي زه خو الله که پیژنم، زه نه پوهېږم پیغمبر دی څوک، ها ها لا ادري نه پیژنم. اوس ملائک ورته وی چې او خبيثه مونږ ته وړاندې نه پته و چې ته به همداسې. حدیث کې راځي چې ړومبنی ګزار د ملائکو داسې وي، ړومبنی ګزار چې د دې سړی وای چغه مشرق او مغرب کې واورېدل شي. الله دې امان راکړي
چې څومره گزار تیزی نو دومره چغه تیزی. اوس دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې وایو چغه واورېدې شي. خدای دې مساعد. نو زما عزیزانو د 1,40,000 پیغمبرانو راتلل او د 104 کتابونو دنیا ته راتلل. غرض چې هغه صرف یو چې د دې قوم تعلق چې دی هغه د خدای سره جوړ کړي. بلم لا څوک شته په دنیا کې چې هغه سره تعلق جوړ کړي شته؟ ګوره کته مالدار سره تعلق جوړول غفتل غواړي او په مال مې نو د الله نه لوی مالدار څوک شته؟ کته خسته سره تعلق جوړول غواړي په حسن عاشق نو د الله نه ذات خسته څوک شته؟ ټیک شو. کته یو داسې ذات سره تعلق جوړول غواړي چې هغه کې به ټول عمر تغیر ناراضي نو د الله واحد ذات ته چې هغه ټول عمر په یو حال وو او ویبا او تغیر به پکې ناراضي. د دنیا حسن خدا سي دی چې ننوي او سبب نه کدا څنګه ده. هغه حسن دی چې ته په مینه عمره دا خزه دا یادا سړی دی یادا بنی آدم دی ډېر خسته دی او دا بنوټي حسن او د بنوټي حسن ته څومره تابعدار د دې تبلیغي جماعت امیر مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه یو تقریر کړو په عیدګاه کې. هغه دا یو خبره نن په 64 کې دا تقریر کړ. اوس مې یاد چې د دنیا د معشوقو حسن چې دی هغه بنوټي وي. مثلا شونډې پرنګ سری کړي مخ باندې رنگ مګلې په نوکونو رنگ مګلې وختې په شیمبو دې کب میمبو دې پاګه غوړ را غوړ کړي. نو د دنیا د معشوقو حسن چې ده اب بنوټي وي او د جنت د حور حسن چې ده هغه به فطری وي. مثلا شونډه دا به قدرتی سری وي ننګي دا به قدرتی سری وي. هغه ته په قران کې لفظ حور وای. حور هغه خزه ته وای چې یو سترګې تر دې د چا چې وګدې سترګې او قدرتی توري وي دې ته حور وای. وختبه الله دې راته وخینو. یو واقعه راځي چې د معراج پشپ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته بوتلې شونو. جبريل ورته خوده چې جی دا محل دی او دا بنگلی دی او دا دادی او دا دادی او دا دادی په یو محل کې یو جنای ولاړه دا هغه مسکای غوندې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته راغله. چا مسکای شو نو دا غې د غاخونو هغه چمک چې دی په دې جنت پرې وته چې پرې وته حضور خیال داو کو چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی چې غبراویګه ما نور څه نشتا. هغه جنای مسکای شو داغه د غاخونو د تجلی پټول جنت پرې وته نو ذکرنا تپوسی ته وکړو چې تاسو کې هغه ورته یا رسول الله ستا امتیانو لچ کوم حور خدای پیدا کړی دي زه دا غحور خدمتګار یم. الله چې د کومو حور د خدمتګار د غاخونو چمک ټول جنت رڼا کوي نو چې حور بلا څنګه تاسو به وایي چې د دې مليانو د ځان لکه قران کې راغلي دي. قران کې راغلي چې د جنت دا نوکران به څنګه
نوکران زمونږ د ملک نوکران څنګه د چا پوزه چیتای د چا غوګنی د چا خپګوډای د چا یو سترګنی داسې نوکران خلکو ساتلی دي خانانو مانانو کنه خیال دی راغی نو اوس د جنت نوکران به څنګه نو قرآن په ډیر مشفقانه انداز کې نوکرانو بیان کړي چې تپوسه مکوا نوکران بداسي چې زارا ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اے حبیبا د جنت نوکران بداسي خادمان بداسي چې تو ورته وګوره نو تب خیالو کې چې دا جوړ چا ملغلرو نه تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي نوکران بداسي لکه د ملغلرو پښه او بیا چې په کوم لاسونو تا ته د خوراک شی پیش کړي الا سونه به څنګه وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا کنگن به د زرو اچول کنگن جنت کې به سړیم کالی اچي څنګه چې دنیا کې خزي کالی اچي د زینت د پاره داسې به په جنت کې خزي هم کالی اچي کنگن به چولی د زرو او پاغه لاسونو بتاته د خوراک شی پیش کستا کله دا شوق شي چې یاره د نوکر د لاس نه خورما زبردست پروت ما او ډډه به میوالی او داونه دي په خپل د میورا سپینه کیو زما دی خلیل دی رو اوس د اکبر بچا لټته ځه او لاس کې زنشما خلیل رو هاجی نو قرآن وی چې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان تکیاب والی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې دا فرشونو سټ بد شنو او د غټو ریخمو وجنل جنتین دان او د جنت د میوه با او ونی د دې خلیل وروړي تاسو خیال نو زما عزیزان عرض میں داو چې د قران کریم دنیا ته دراتلو غرض هغه دا نه دی دا مونږ چې څه شی جوړ کړي قران کریم قانون دی او د جناب محمد رسول الله د امت د پاره دی او تر قیامت پورې وي نستاجون اب دنیا کې څنګه اب داسي چې تو واده کې نستامخ کې بنقشا پرتې د قران جوړه کړي کتا کې مړې وشي ستامخ کې بنقشا جوړه کړي د پیغمبر جوړه کړي کته دنیا کې اوسېږي پیغمبر چې کوم طریقه باندې زمانہ د نبوت تیرا کړي درويشت کالا هغه نقشه پرته ده هغه تبګوره هغه سي بجون تیرې هغه سي بواده کې هغه سي بمړې خخه هغه سي بخبري خبري به څنګه کې خبري بچا سره څنګه کې قولوا للناس حسنا چا سره چې خبري کې نو خوږی او خې خبرې وکړي پښتنو خبرې باندې کې پښتانه ناشنغریان وی منګه پښتانه منګه مال منګه هم پښتانه چې د شپې په یو بجې په دې سړک خزه د بایسکوپ نه را روانه کړي واړه خو به غریبان خو به ټول عمر شرمېده را شرمېده خدای په پاکستان کې اوس په غټو شرمولو شروع کړي غلام ساکه مو شرمول اوس د نواز شریف لمبر دې ډېر اګمال کړي
دا دروغجن. حیران بشي چې په 3 کاله کې د پاکستان حکومتونو د قرآن سره کمې لوبې ونکړې او بیا یو لوی ظلم عزیزانو بلو شو. لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړی شو. مولا خرید کړی شو او مولا ولا هیله جوړه کړه. هیله جوړه کړه چې خایګي د شانه د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې د امړې جوشي غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي په دې څه وي دا ټکی له غوړی تاسو هم په دې دوکه کې مونږه چولې چې روره په دغه ګرځندې باندې ناستا مړې لاړو د جنت توتی استاد مړی کور دغه نیکم وران کور دا پلارم وران دی خو وګوره ته چې د موره پیدای زما مخ کې لوی شو سیوا د آرامتوب نه دی بل کار نه دی کړ. غل توی جوارگر توی ډاکو توی زناکار توی پلیت توی مردار توی جمعات لچره نه راغله ته مړی راته په کټ کې پروت او زه دلته ناست او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي. تا د خدای قرآن وی چې تا ته د معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت کې چې کوم تا ته معلوم نه چې ته زما مخ کې د مور را پیدا شو زما مخ کې لوي شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي. زما مخ یو سړی ما نه دی لیدلی ته نیم خبر نو کاغه د پارویم چې الکه ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دی لیکن چې ما لیدلی او زه وایم چې پس په فدیه داغه ما فاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیت چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در مخله ای ما قبول کړه ما ناس چل کیږي ماما وای پدې کې 15 لک جوړش نو بدا هیله شو دا هیله دا کده دوکا دا بزرسه خدای بندگانو په دې خلق بخلای کی ستا ټول ژوند د قران نه باغی تیر دی ټول ژوند ته ټول عمر د قران نه باغی پاتې شوی د اسلام نه باغی پاتې شوی او زه د مرګ نه رسته وایم کله پکې بازي دا आवाज وګړي دعا وګړي چې خدای ته واړه جنت ور ایو مولاوی خدای ته واړه جنت ور کنه خدای قران ته وګوره ته جنت دی اجازه دل ورک مونږ به کم خوازي یعنی کل بل خواته جنت دی کنه چې هغه ته واړه دې ته ورکوس مونږ به کم خوازي نو دیو جنا عزیزانو په غلطۍ کې مم مبتلا کی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اوریدل زدرتا د اوریدو خبرې نکوم زدرتا چشمدید خبرې کوم 300 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 300 کاله پس دا سي پروت دی لکه چې پرون دی خې دا زما لیدو خبره درته 300 کاله 15 کاله پس یو مړی د قبر نه راويسته ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخه امغه سن ختی ویل کچ وستي 15 کاله پس دا 300 کاله پس می چلی دله داغه تاریخ قدر توخم تبوي چې لاندې د جنت ور سره ولې ون لیدو او دا 15 کاله پس
دې چې درته وخیم دې هغه سړیو چې د تمام تجارت او د ګټې سور لسنې د خدای په لار کې باج کړي دي او دوانې په خپله خوړلي په تمام پیښور کې چې جماعتونه ګورې د جوړ کړي که سړکې ګورې د جوړې کړي که کوی ګورې د جوړ کړي که پلونه ګورې د جوړ کړي که خوار غریب ودول دي د کړي 15 کاله پس او 18 ورځې پس مې یو مړی راوتی ولیدو 18 ورځې پس داغه کار څو چې پردو ښځو پسې به ګرځېده سپلایر د ښځو منځ او داسې نه پلیت مردار 18 ورځې پس راوتی ولیدو چې خښته یې را لرې کړه دومره ښکرور لړمانې د قبر نه راووت دا د لیدو خبرې درته او داسې غرار شو چې 8 ورځې ما د یارې روټۍ نشوه خوړی او پاسېدی نشو ما دا لیدلی دا 3.5 کاله پس مې چې ولیده نو دا شعر مې ووی چې پاس رو ختم چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې سوکیون کا دی پلار د درویشان درویشانه ژوند اختیار کوي عزیزانو قرآن تفسیر چې ده اغا ذات اقدس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درویش کالو ژوند د پیغمبر وګوره او هغه زندگی اختیار نن چې پتا سو کې وادي تاسو څه کوي دا د کلو خلک کینه کنه مرړه دادی وې زمرم د غوچې د بیا وې چې غوچې دغه ګرباته دغه غند خو زجاړم زما عزیزان وادي تاسو کې تاسو څه کوي تاسو دا تمام ینګ نوجوان طبقه چې ده د شپې نکریزو باندې خزو سره روان یي ټوپک در سره یي تماچې در سره یي کلاشنکوف در سره یي ټک 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 کلاشنکوف بر واده د چا دی او غډیږي پیسو تاسو کې عقل نشته سړیتوب در کې نشته هوش در کې نشته ظالم قومه یعنی تر مرګه پورې به تاسو بیهوش یې څه سړیتوب او عقل به در کې نه راځي اوس لور د چا ودیږي واده د چا کیږي کور د چا بادیږي او ګډیږي پیسو بیا چې ډولکی ورسري دا لکان نه دا ورته بنګړه لکه څه چل واده ده نالت په داسې واده نالت په هغه چاشه چې څوک د دې ودونو وريږي په خله کې دانې او خېجه چې څوک د دې ودونو وريږي خړلې خو دې نه دي نالت دا وده ده زما 58 کال عمر ده زما ما په خپل زندګۍ کې د چا د واده روټای نه پړ په خپل زندګۍ ځکه چې دا د سړیتوب ودونه دي نه نو د دې روټای خوراک دینه غول خوراک خوري په خپل زندګۍ ما د چا د واده روټای نه پړ ما په خپل زندګۍ کې د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي سکي منی دا ثابت چې خان او نواب او ارباب نامي دا مولانا چې ناس ته دا منس کې دا زما د سلويختو کالو آشنا سلويختو کالو نه د ما پیجنې واشنغر ته زم راځم پاشنغر کې کده روټای ټیم راغله د دوی مدرسې ته بلاړم کده چا راغله د دوی مدرسې ته بلاړم یا د چا دکاندار سره مسکې ما د خان او د نواب او د ارباب په اجره کې وبني دي کوم شی چې اعتقادي طور زبد غنم هغه ته زنیز دینې مرغی
टेलीविजन मुस्तकिल सिनेमा ده टेलीविजन او بایسکوپ کې څه فرق شته نن د غریبانو او د چابړی مارو په کور کې ټلویزیون دی تاسو راشي زمون په خبر کې د لوی خطیبانو کور کې لوی خطیبان خلا لا خدای په قهر واوړي داغه د لاهور شاهي مسجد خطیب دی کتو چې پرتګیستل لیلو پټاور په سر کول وجه څه و چې نواز شریف خوشاله ول اپ خوشاله ده لوی غاګرا کمیسه اغوسته دی لوپټای په سر کړی دا لګیا دی هغه ته لوپټا ور په سر پلش پدالکان ورتن زمون آینده نسل د پاکستان چې دی الله دې د پاکستان حکمران طبقه په برګستر ګړند امين خدای دې دوی هلاک یو خدای دې دوی تباہ او برباد امين هر یو خبيث کې راغله دي نو ملک نه د دمتوب او د کنجرتوب اډه جوړه نن د هغه خلکو تاسو پیروکار یې چې کوم خلکو د قوم بچو د پاره د بلو پرنٹ اډې جوړ کړي نن ستاد په خبر په سینماګانو کې بلو پرنټونه چلیږي کنه چلیږي پاګې د قوم بچي تباکیږي کنه کیږي نن دا ذلیل قوم د هغه خلکو پیروکار زما دیدانو زمون آینده نسل چې ده دا بډمانی دا به کنجرانی تاسو د قران جشنونه دي ته کوي جنډای لګوي او څه چل دی قران شریف ختم شوی قران شریف څخه زیارت ته چې مال غو سکه او شکرانه پی واچو وس دا زیارت ته دا چا درته ځین کې چوری چې ټول ناقای کله جنډې کوي او بس تاسو بم جنډه شي دا درته لور وده نقشه دې په مخ کې ده قران نو وانه لای مولانا فضل مولا ته هم دې خلکو د قران شریف نامه وانه که په دې ناقه علاقه کې چا لور دغه سينه ودوله دوی له ترجمه کوي په آرام کې نه مجمعاتونه جنډې کوا نو زای قسم په خدای ډېر جنازې دي چې په کې شریک شمه نیت نه تړ ما ته پته د دل نیت ز تړم نه نو دې نه کوم تاسو خیال لور وده څنګه به و د پیغمبر نقشه مازیګر ټیم دی بی بی فاطمه لور ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک د بابر شړای لو پټای ور په سر کړه د کجورو د پانو دوه کړای جوړې کړې او په غوګونو کې ورته واچول او پیغمبر په خپل نکاح وتړلو په خپل ایجاب او قبول پیغمبر په خپل حضرت علی سره وکړ او جنکای ور سره کړې ودا د حضرت علی کور ته بوزي ما غل په نکاح ور کړ او به کی څوک دا د جنې مور به څوک راټینګي کتل اپ کې شیخ ګيري والای چې مخزي ما او دا ګیره دی جمعات کې خوځوا زبوس لور داسې ودوم سمور مړی پلار مړی دا چې لاسنی ولې ورکم ته د خدي جواب کولې اوس یو ویر جوړ دی جاله صاحب دا سردار شوکت یاد لور چر چې زیاته شوه زیاته شوه نن به نظیرم ورغاړي وته په اخبار کې فوټو کتلې سردار شوکت یاد ته ورغاړي وته مال دې به نظیر نه پوښتنه وکړي چې ته دې پر دې سړی ته ولې غاړي وته دا سردار شوکت یاد ته ماما دې ته سره ورغاړي وته خدغه سي مزادي پریخي دي خزا خود سے شهد ہے استاسو د کلی کې قصاب شتا واخه ها قصاب نا ویل کثرت کرا کا قیمت کو سرت کر درکړو تا پلاس کې داسې نیولې او په دې سارا کروان کپدی تیکا سپیرا ټوپ کو ګنا ستاده کده سپیرا چې تا بربند نیولې ها ته چا ګنا ده کپدی تیکا باندې ټپوس را ټوپ کړو ګنا ستاده کده ټپوس تا
خزه خسرتی کده تا چې بار راویسته او ټپوسانو پې راټوپ کړو نو ګناه د ټپوس شوه چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه کړه یې که نه چې لږ په خېټه موړ دی او د روټۍ دره کې لګي ښځې نه یې بورکه کوزه کړه او دغه یې ورپسې دغه په لاره به رواني او دغه لږ چې په خېټه موړ پرون مې جمعه کې وی داسې کې درته د عمل ټیک کوم داسې کې 10 ورځې حکومت د پاکستان راکا 10 ورځې او اعلان کوم چې چا ښځه بار ولیده بربنډه ویې تښتوئ کرانه ښځه راووته نو ګیره مې کله ټیک شو اعلان کوم چې کوم نه یې ګیره کله کړه لاس ته غوس کوي وګورم چې نایان ما نه ګیرې کوي نن ستا په صدر کې راشه ستا د ملک د هغه خلکو ښځې په 800 روپۍ سر جوړوي په سړو باندې چې کوم ستاسو حجرو ته راشي او درته وایي زما غریبانو وروڼو زما غریبانو وروڼو لڼونو نو ته خو د کانګړې بړوای تا ته چې خان دله ووایم 3 ورځې روټۍ په کور کې نه خورې زما غریبانو وروڼو هلکه دا دې ولې وکړئ څوک حجرې ته راغلی و خان او ویل چې زما غریب وروڼو ښځې راته یې داسې ووایي چې غریب وروڼو خان راته رور وایي خان چې ما ته رور وایي زه به 10 ځل ځان وینځم خدای دې ما د دې پلیت رور د دې مردار نو زما عزیزانو نن دا ګناه څوک کوي په دې ملک کې ستا قرآن څه ویلي دي تاسو قرآن ترجمه چا ختمه کړې ده لکه تاسو کې ټولو تاسو لاس اوچت کې څومره کسانو ختمه کړې یریږئ ما ګوته یې اوچته کړه لاس داسې کوي لاس چا ترجمې ختم ټیک شو بس په دې ټول کې دا 3 کسه وای تر بدې ورځې پورې به جفا کړې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چی کلا حغا کلا دا کڑی ماستا خوی دے و ہر چاو تستائلے ماستا خوی دے و ہر چاو تستائلے اسے نچی می پدرس جہان رسوا کڑی مولانا فضل مولا به ما ته وی بیا په خار کې چې زما د کلی خلکو ترجمه ختم کړي زم چا 3 کسانو چې کړي کار کوي تاسو چپ ز پیجن د پارسا پیران ز پیجن اوای په ایمان چې په دې جمعات کې د خدای د کلام ترجمه کیږي او تاسو بار په سرک په دکانونو کې او پاټو کې ناشتي او دې ترجمه ترا نشي د مرګ نرستو به دا قرآن چې زه تا پسې په ختم کې ویم دا به ستا شپارس کوي مولانا وایا 3 سپارې وي ورپسې ووایي خدای راستی کې ووایي یو ختم کې په هم مالم 3 سپارې راک یو رکو مې پکې ووایي 3 واړه مې کې په دې ختم کې یو منیټر غوندي داسې تاسو ویلې کمی دی غلا ورکا کې نظر دی شینشا کې نه پارام ویل څنګه چل دیو کومال پورا شوي ویل نه کپاتی چې سو کې وي مو کین خدای ته ګو جمعات ته تبلیغی جمعات والا راشي اعلان وشي چې جیرونو کې نه یو حدیث به د پیغمبر بیانې
راغلی د کم ځای کوټه نه، کراچۍ نه، لاهور نه، امریکې نه، انګلند نه، جمعات نه اعلان وشي تاسو سپلای والی روان شي. قیامت پر ورځ به څه وایي پیغمبر وای بخا ازما د حدیث اعلان چې وشو او تا کېړای واغسته جمعات نه اوته تبم زما د شفاعت تمه کوي. کته زما یو حدیث اورېدو ته اوسګار نه وي، کته زما د قران د ترجمه یو آیات اورېدو ته اوسګار نه وي، الله به وایي چې نن زستا بخنه ته اوسګار نه. دا چا ویلي؟ دام قران ویلي، دام قران ویلي. قران څه ویلي دي؟ چې د قیامت پر ورځ به تړوند را پاسه د قبر تب وی یا الله زه خو بناو ما داړون څنګه را پاسه دم. قران وی چې الله به ورته وی چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، د غرنګ زما آیاتونه هم در تراغلی او طاهر کړ شاد کړه ورته کذالک الیوم تنسا. الله به نن زمام طاهر زما طاهر نن زستا بخنی ته مزګار نه. کته زما کتاب اورېدو ته اوسګار نه وي نو نن زستا بخنی ته مزګار نه. کته زما حدیث اورېدو ته اوسګار نه وي نو زستا شفاعت ته مزګار نه. عزیزانو ما هغه سړی لیدلې دی چې چا مولانا الیاس رحمت الله علیه لیدلې، دام درته دا اورېدو خبرې نه کوم. زاغه مولا نه ستاسو دوا پکار ده، غریبم مزدوری کوم، تجارت کوم، ځان لروټای غټم، د وړه نواله تر لویا پورې د سپی عمره پروا نه کوم. د سپی شپږ ځله په جیلونو کې اچولې په مینته به را استعمال والله کې دروزم ستاسو کنزل به مې ورته وکړي نیوم هم وای. قیوم خان یو کال د دې شب قدر په قلا کې زه قید کړم، په دې 400 کې مې یو شعر ویلې، اخی صاحب دې خدای وبخي هغه به یو جلسه کوله. مالګور بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند، گربه میرو سگ وزیرو موش دربانی کند، ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند. چی پیشو د غوخی بادشاہی او سپی وزیر وی او مگه سوکیداری. الگا د غوخو ډیره پروت ته پیشو می بادشاہ کړ. اوس پاکستان د غوخو ډیره دی، بادشاہي پیشو ده. ټیک او سپی ته مې وی چې ته د غوخې د ډیری وزیر او مګه ته مې وی چې ته تاسي ګر چا پیر ګرځا، خیال کوه چې څوک یې نه خوري. دا درې واړه به د ډیری بیاړه تبا کی کنه. ها سی ای ډی والا ولیکل چې دا سگ وزیرو چې دا د قیوم خان ته ویلی، قیوم خان ته سگ ویل. قیوم خان غوړنده باچي و چې پزان په دم د شپېونی او شب قدر قلاته بول سار را پس اډر راغی چې یو کال به تدل ته نظر باندې مال ډیر خل غمه مکه وا بارډر والا ته به تقریرونه کول چرته خخ شیدونه باغی په خول مال به راوړ. یو لس میاشتې می تیرې صدر ایوب په وخت کې اون خطو په عائلی قوانینو باندې دی یو قانون جوړ کو، قانون جوړ کو چې خزبم میړه تویلې شي چې ما طلاق کړ. اوس حق د طلاق خود سړی دی کنه، نو صدر ایوب عائلی قوانین جوړ کړ چې خزبم پاسی او میړه ته وای چې یو دوا درې طلاق میکړه. فن بیلا دا چې دا بوډاګان ولا خزه طلاق ورکول ور سره ون خطو چې ون خطو ور سره ویني وما په جیل کې مې شپږ میاشتې تیر صاحب د صدر یحیی په وخت کې سره ون خط پاغي کې به یو پاگل ډانس کېدو، پاگل ډانس د دې صدر په کلب کې تلاو دی
पागल डांस देता वही چې شراب उसकी او خزه او نر تلاو تټوب کی ته زمارانی سا او زستارانی سا پتہ نه لګي पागल डांस बके दो न ما د صدر کلب یاد کړو سی ای ڈی والا او صدر هاوس ته جوړ ما پسې چې کومي غیبی ملکی ګرځي کنه هغه په صدر هاوس جوړ نو توهین صدر شو و مارشل الله راوینی وما د کوارټ جیل کې واچولم چې مارشل الله عدالت کې پیش کړم 3,000 روپۍ جرم کړم د بوټو خان په وخت کې سرهون خطو چې ون خطو پیښور جیل تا پیښور ناری پور تلاړو څنګه چل کې مال پریدم دینا پریدم پاری پور جیل کیو اسلم خټک دلته گورنر او سه د بیا وزیر کړي امړې وزیر کړي او پیړم غر کړ ټول ګوزن والے دې ریګ دي آی وزیر کړي سخره په مرکز کې وزیر دی زومه دلته وزیر دی بس هم په دې کورنۍ کې حکومت تاویږي را تاویږي تاسو د مګیرونه یې سبا منګه کا خاورې کنه او خاورې دی په دا غزنه خاص تاسو د منګه کرونه پتا سو ځان جوړ کی دوی بیا مزه کوي تاسو ځای په خره باندې غنی راچولی او سری راچولی ملایم پلاس کی خرم په کونه کې وای او پاګې نه چکم خیال امرا داری پور جیل کې وم تقریرونه به مې کول هغه قیدیانو برا تالواګانې په خول اسلم خټک را په ټلیفونو کې جیل نروزه مال والله کېدل ما سره 300 نېشنل والو مال کپرې دی ټول به پرې دی ول نه دوی خو نه پرې دی مال زم والله کېدل که وزم دا به ما پسې مافي خان ډرامو دی خو د ډرامو ډېر تکړه دي کنه نور پکې څه شته کني شته خو نه دغه تکړه دي خیال امرا نو عرض به دا عزیزانو چې ټیټه خبره مې په عمر کې نه ده او تاسو به ما ته دوا کوي چې زما سر خدای دې رزیلو ته ټیټ نه کی امين دې رزیل د چا خزي او لونه ما ته یو نواب وې مولانا صاحب تاسو هم خزي او لونه شتاو دا پردای یادوي مالاوج شک پکې نشته مال ما او تا کې هیڅ فرق نشته ستام دوه غوګونه دي زمام دوه غوګونه ستام یو خله زمام یو خله ستاد وسترګې زما دوسترګې ستا یو پوزا زما یو پوزا ستاد ولا سونه زما ولا سونه ستاد وخت خپې زما وخت په ټیک شو ستا یو خزا زمام یو خزا ستا لونه او زمام لونه زستا زامن زمام فرق ما او تا کې یو دی چې ستام یو خزا دا او زمام یو خزا دا خو ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما ده ستاسو خزه شاملات پیژنې سکلو خلک هو شاملات پیژنې کنه د ازمکو کې چې د ټولو خلکو یې صحیح ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما زه هغه خزه خپل خزه غنم چې سپینه بورکای په سری او بغیر د مړی او د ژوندینه د مور کرم نزي او زما په کور کې ناشته دا زما خزه او چې زه ته خبرم نه مو د خزه مې بل چرته شپي او د لونو مې بل چرته شپي دا شاملات نو شاملات خو چې چا قبضه وکړه کنه مامانو جاړی ولی نو زما عزیزانو قرآن څه وایي دا چې تاسو ټول کلی دا ویلې چې قرآن د ښځو متعلق څه وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى قرنا خزه دې په کور کې کین بار بنوز علما لیکي چې په کور کې بم خزه په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بارم پردې سړې وانه تاسو خیال خزه په کور د خزه یا کور دی یا ګور دی خزه چې کم کار له خدای پیدا کړي کور دی بچی دی میړه دی روټای دی پخلې دی اخلې دی بس خزه دی نه چې دا لندره په سره کو ګرځي
تراشه وګوره په پیښور کې نشترحال د شریفانو ډمخانه ده، د شریفانو ډمخانه. یو خو زمونږ ډمخانې د حجرې دي کنه، ډمه چې راولي ورته تاسو دا الکان دا شلخې تماچې پیدا کړي نو چې ډېر جوش کې راشي نو تماچه ډمې ته په غاړه نه خدای و شرمېدلو چې کومه تماچه ډمې ته غاړه کې واچې دې تماچې به توره ته څه وکړې. تاسو له شرم نه درځي؟ دیکھو بیا تاسو په کور کې ټي وي ګان ساتلی، په دې ټي وي کې کله کله د انګريزانو د امریکای او د برتانیې د پهلوانانو پهلوانیم کیږي کنه کیږي کوټی کوټی هغه پهلوانی زمون خزیم ګوري کنه، نیلامګر زمون خزیم ګوري کنه، ٹھیک هغه کټه چې دا زمون خزي وګوري هغه ته وګوري او مونږ ته وګوري نو خزي وای چې وای موري په خبر ګوړاند شي سړی خدا دې د ازدي سپی شو ګیلا ور کړی. ٹھیک شو بیا چې په اجره کې د ډمه غړي پاس په دیوالونو ورته خزي ناشتي کنه، ها د کلی خزي ورته د اجره په کوټو ناشتي نو تا چې وګوري چې ته کله ټوپای ډمه ته په سر کې کله تماچا ور په سر کې بیا د ډمه بلواګانو ته چیلم څوک ډکې وختانه ورته ډکې کنه نو بړواله چې چیلم ډکې دا د بړوا بچی دی کنه دی یا سیګریټ ډبه راو بس نو بړوا ته دا سیونیس. ٹھیک پاسه خزي ګوري چې وای خدایا زم خزه ما ډب زما دې ډب د زمکه او دا د دې سمره عزت ته چې دا سړی ته غیر چاپیر کیږي کاش کی چې زم داسې مونږ د خپل لاس خپل خزو ته دا موقع په لاس ورکو کنه چې خدای ما ډم مونږ خدا موقع خزو ته په لاس نه ورکو چې خدای زما حیا وساتي زما پرده وساتي زما عزت وساتي. مونږ کورونه نن دمخانی دي زمون کورونه نن سینماګرونه دي. تاسو په ما د اعتراضو کې چې ستا کور کې ټي وي شته کنيشته راځي بسم الله دا وی ګورئ دا نامګر وغیرہ دي څنګه وای نو زه چې چرته پیښ شم کنه ملمایم نو لګیدل یو سال ته دا ما ضمیر اجازه نه راګي ورته جلګه دا بند کړي شیخ ما او 10 می ماتيږي ځکه چې دا رامیان به سړی پورې خان دي خیال دراغه نو زه وګورم بل دا چې په کومه ګناه زه تنقید کوم نو اول می هغه کتلی اول وګورم خیلم پراولم نو هغه نرسته چې بمباری پې کوم نو بیا پې کولې نو عزیزانو دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی دا ستاسو انجام بی چې دا ما درته څه ووایي مرګ د ارشي نه مخکې دی رستو دی په دې کائنات کې داسې شی شته چې زه ووایم چې دا زما دی داسې شته زما زوی زما نه دی زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د پلار غېږ کې ناستي سایوزي زما ښځه چې خدای راونیسي او مړه کوي زه بچ کولی نشي زما لور چې خدای راونیسي او مړه کوي زه بچ کولی نشي ټیک شو زما ځان چې خدای راونیسي او ما مړ کوي ما څوک بچ کولی شي ټیک شو نو چې هر کله په دې کائنات کې زما سشته نه کم شی دی چې زه ووایم چې دا زما دی هر څه چې دي دا د خدای دی او چاته به پاتې دا موجودات دا هم قرآن ویلي کل من علیها فان څه چې ګورئ دا به ټول فنا شي پاتې به څه شي وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې شي دار څه به فنا ختم نو مونږ هیڅ شی علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایل نه دي لا موجود الکه ته وی لا موجود ولی الکه وای کم شی به چې سبا نشت کېږي د هغې نن تصور د عدم جایز دی
سبا یو شی نه اوس تاسو ته دا پته چې سبا مونږ په دې ځمکه یو کنه بلی او کشپه کې مړ شو سار دا وخت به کخړی نه کړي خط نو ناز به پڅ شي د ناز شي ځواني د ناز شي نه د منټ کې وخت دولت د ناز شي نه د الله به د دوهای ملنګ اقتدار د ناز شي نه ده نن وزیر سبا بدر نه کو سډب جوړ ټیک شو نو د ناز شي اس نشته کده ناز ذات ته صرف د خدای ذات کده قوت او د طاقت مالک دی صرف د خدای ذات بلیس نشته نو دیو جنا عزیزانو دین ته متوجه شي دین سره رابطه او تعلق پیدا کړي لګوزګار ټیم چې درته ملاويږي نو د تبلیغي مرکز ته کله کله ځي ډېر خلک داسې مشته چې د تبلیغیانو وې د عادي ته د امریکای نه پیسې راځي ایو پیرو د تبلیغ والا سخت خلاف ما ته چاوي چې یاره دا پیر صاحب ډېر خلاف ته مال جګړه په تبلیغ کې د دین نه ده جګړه د خېټه ده د دین نه ده تبلیغ والا دین او دعا به پیسې بیانې او مونږه په پیسو بیانو نو جګړه ماما د خېټه ده جګړه د دین نه ده مولانا الیاس رحمت الله علیه او مولانا ذکریا رحمت الله علیه چې چا لیدلیو هغه سړی ما لیدلیو یو سل درش په تکاله عمر کې په 84 کې وفات شو یو سل درش په تکاله دا عمر راشي چې داغه تاریخ درته وخم عقل بمو نو زما عزیزانو زما تبلیغ سره په یو شی مینا ده په یو شی هغه دا چې دې ډاله کې څوک نه نوځي داغه شکل خبره لباس شان شوکت دی یو مسلمان شي دا سیده کنه دی یو مسلمان زمونږ شان شوکت خود یاد انګريزانو دی یاد امریکایانو دی یاد يهودو پشان دې ډاله کې چې نه نوځي پټکه به په سر کې ګیره به فریدي مسواک به په جیب کې وغیرہ وغیرہ نو شان شوکت پکې دی یو مسلمان شي زما زوی دې کشه هغه د شپې ماسختن کور کې کتاب راوای مور ورنداریان دا ټول کېنی هغه ته درود شریف وای درود شریف په وای نو بیا پښتو کې هغه نصاب پیدا کړی دی چې مونږه پریدیو کنه ځاصل نه پریدین زمونږ خزه ما پریدی زمونږ ټول نظام زندگی د کور چې دی هغه د پریدو دی ټول نظام زندگی خوراک سکاک لباس شان شوکت ارڅ دا پریدو پشان د دې لوندو وندې نیو خار کې مې غرض ویم مال والله کم پریدم امنا زما خلاف جلوس خزويست بجلیګر بلا برباد مال ز بربادي غم نه تاسو مې کا بربادي کړی نه پریدم امنا پلاور کې مې تقریر کړو مال والله کم ترغه پریدم چې سو مې سپینه بورکې نه در په سر کړیو په کور کې مې نه کینولې زه د لاور نه چرالم سار خزو جلوس پټول لاور کې وګرځول یہ بلا کون لائے تھے صبح سرحد سے مولانا بیجیگر تباہ مولانا بیجیگر برباد مال پاکستان کی عورتیں تباہ پاکستان کی لڑکیاں تباہ لڑکے تباہ پاکستان کا حکومت تباہ ما اور پسیدہ ڈراما تاسو غر کی صبح انشاءاللہ دغسی او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کټوله خدائی میں برخلافی ما ته اس پروا نشتا خو چې یو خدای به مرګري زه د یو خدای تمدارم د یو خدای تابعدارم په یو خدای عاشق